رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرت صحابه کرامو ته فرمایل من یاخذ عني هؤلاء الكلمات دما صحابه او دما نه یو څو خبرې څوک زده کی وا به خلی قبول وکي دما نه یو څو کلمې او څو خبرې خو په دې نیت باندې به اخلی په دې نیت باندې به زکوي فيعمل بهن چې په دې باندې عمل وکي او يعلم من يعمل بهن یا هغه چاته وخی چې هغه به باندې عمل وکي په دواړو صورتونو کې مقصد دا ده چې صرف یوازې علم چې دا انسان نجات لپاره نه ده کافی د علم سره عمل ملګری ابو هريره رضی الله عنه خوش نصیب انسان ده هغه ته فرمایل انا یا رسول الله زب زکه مدینه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وبیم خیم خلقو ده ابو هريره رضی الله فرمایي چې مان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سونی ول او فعد خمسا دا قیمتي کلمې 15 راته ذکر اولینې خبره هغه د ټولو نه مخکې خبره دا چې اتق المحارم د حرام سيزونو نه ځان وساته تكون عابد الناس ټولو نه لوی عابد بدنه جوړ شي غټ عابد هغه انسان دا چې د الله د حرام نه ځان وساتي د الله حرام چې دي دا ډیر سيزونه په مونږ الله حرام کړی قرآن چې مونږ ګورو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورو نو ډیر سيزونه معلومیږي خو ما ذکر شروع کړو د هغه حرامو چې هغه په ټولو دینونو کې متفق دي په باندې اتفاق د ټولو آسمانی دینونو ار یو شریعت هغه په دې باندې اتفاق د ابن عباس الله فرمایي چې هغه حرام چې پای دی موسی علیہ السلام شریعت اتفاق ده موږ سره پکې موافق ده برابر دارنګ دی عیسی علیہ السلام شریعت پس موږ سره یو شان ده نو دا شان دي شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پکې یو شان ده او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی متعلق فرمایل د سورۃ انعام 151 152 چې کڅوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت غوري هغه وصیت چې پای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم محرم شته دا نو دا سورۃ انعام راواخله 151 152 وې دا سی وصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر وهاله شو کعب الاحبار دا د يهودو لوی عالم وو مسلمان شوی هم هغه به فرمایل چې تورات دې آیات نه الله شروع کړي چې قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم دې آیات نه دینا تورات ابتداء قرآن مون شروع کوو غنا الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه سورۃ فاتحه الحمدلله رب العالمین نو تورات دې دین شروع شوی چې قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم راشو چې تاسو هغه شان وخیم چې هغه الله رب تاسو پرورش کوونکی رب هغه په تاسو حرام کړی دي دوه مونږ ذکر کړیو اولینی الله تشرکو به شیئا اولینی شی دا چې د الله سره څوک شریک ما جوړو ځکه دا ډېر لوی ګناه ده دا داسې ګناه ده چې الله چیرېم چې نه معاف کوي کدی نه توبې نه بغیر سړی لړ شي په اورم دا نه معاف کیږي کل 1 کروڑ کاله په اور کې اوسې زم مشرک انسان الله نه بخي او مشرک ته الله بخنه نه کوي بلکې د مشرک د پار الله دوام بند کړي مشرک ته به دوام نه کوي ځکه دا الله ته ډیر نه خوخه ګناه ده الله په دې ډیر خفه کیږي چې د الله والا صفات هغه مخلوق ته څوک ورکی د الله په شان د مخلوق ته وګڼي د الله حق چې د مخلوق ته ورکی نو دی باندې الله رب العالمین ډیر ناراضه کی اولینې دا الله تشرکو به شیئا دویم وبالوالدین احسان دی وضاحت مونږ کړو مور او پلار سره احسان وکړو څومره د اوس کیږي
د هغوی خدمت د هغوی سره امداد اتا په وس کې وي څومره حتی لوسه مور پلار سره احسان کوه ځکه دا داسې نیکي ده د مور او پلار نیکي ده انسان ډېر اعلی مرتبې ته رسي ډېر اوچتې مرتبې ته انسان رسي صحابهونه به چې تپوس وشو د یو ګناه چې هغه نه ذهن د انسان نه مني داسې ګناه عبدالله ابن عباس رضی الله ته یو فتوا راغله یاره جي یو سړی ده هغه زنا وکړه قتل یې وکړله ناروا کار یې وکړله ټول حدود یې پار کړو هغه چې کوم زنانه و هغه قتل هم وکړه عوامو کې هر چا به فتوا ورکړي یاره تا به اوس الله څنګه معاف عبدالله ابن عباس رضی الله وفرمایل دې سړي نه تپوس وکړو مور ژوندی ده هغه وایي چې بس دې خدمت کوه دا د مور خدمت چې ده دا سړی ډېر اوچتې مرتبې ته رسوي د مور او پلار خدمت دا انسان ډېر اعلی مرتبې ته رسوي بلکې یو حدیث کې دي رسول الله فرمایي چې زه کله بره لاړم جنتونو ته نو جنت کې مې واورېده چې حارثه ابن نعمان د قرآن تلاوت کوي قرآن یې لوستله لکه د بلال رضی الله د پڼو کشار یې اورېدلی و نو د حارثه ابن نعمان د هغه تلاوت ما واورېدله نبی هم فرمایي زه تلاوت مې چې واورېده نو دا مې ووی کذالکم البر کذالکم البر نیکي دې ته وایي دغه سړی نیک وي چې د مور سره دی نیکي کوي او د ده کې څه کمال و حارثه ابن نعمان کې کان ابر الناس بالام د مور سره ډېر احسان کوونکی و د مور سره ډېر ښېګړه کوونکی و انسان ډېر لرې مرتبې ته رسي وبالوالدین احسانا دریم الله فرمایي ولا تقتلوا اولادکم من املاق دی یری دی غربت نه دی غربت دی وجه نه خپل اولاد ما قتل کوئ ځکه یو قتل عام ده دام ډېر الله په دې باندې ناراضه کېږي لکه وروستو آیات کې ورپسې را روان بیا د اولاد قتل دا ډېر زیات و د عربو معاشره وه د جاهلیت بې رحمه انسانان خپل اولاد خپل بچی دا به ژوندی په ځمکه ښخ دومره جاهلیت او دې کې یو دا وایي چې یاره مونږ به دې ته بیا رزق څنګه خوراک به څنګه ورکوو یو پکې دا وجه وه چې یاره مونږ دپاره دا د شرم خبره ده چې مونږ خور یا لور به چاته ودېږي دا خو مونږ شرمېږو په دې باندې دومره جاهلیت دومره ذهن د شیطان ګنده کړی و چې دا به یې غیرت ګڼله چې یاره زه غیرتي سړی یم د ما خور لور به څوک څنګه ودوي نو هغه به یې راواخېسته او ژوندی به یې په ځمکه کې ښخ څومره لوی تکلیف ده انسان په دې باندې فکر وکړي خو چې کله د الله دین نه وي انسان ته هره ګناه بیا اسانه وي او دا په رواج کې چې بیا راشي بیا خو نور هم اسانه شي عربو به دا یو خپل فخر ګڼله چې یاره فلانکي لور خور هغه ژوندی هغه یو دا قتل و یو مفسرینو دا هم ذکر کړي ولا تقتلوا اولادکم من املاق خپل اولاد دا د غریبۍ د وجه نه د فقر د وجه نه ژوندي مه ښخوو دا مه مړه کوو مه قتل کوو نو یو قتل ګوره د اولاد دا هم مفسرینو ذکر کړی ده چې یو بچی ده هغه ته دیني تعلیم بالکل ور نه کړی شي د الله په دین باندې بالکل پوه نه کړی شي او هغه غټ شي په هغه باندې ABC خو ډېره ښه وایي پلانکی میډیم دا او پلانکی سکول دا او پلانکی لیول دا او پلانکی دا لیول مې ولې په باندې ډېر ښه وي وجه څه ده یاره سبا به د ما بچی بیا په خپلو خپو باندې ودرېږي او سبا یې بچي ته بیا صورت اخلاص هم وایي دام ګوره قتل د اولاد ده دام قتل کول دی چې بالکل هغه محروم شي د الله د دین نه نه هغه چې ته مدرسې ته ولګلی شي نه یو عالم ته ولګلی شي او بس دغسې غټ شي سبا بیا په هېڅ باندې نه پوهېږي تر دې چې کلمه ویم ته به حیران شې کلمه یې په کوم انداز باندې دا د مونږ چې کوم مشران دي کله بیا هغوی ته چې وزارتونه ملا شي صورت اخلاص بیا نه ویرسي هغوی صورت اخلاص ویلی نه وي نو صورت اخلاص به ته چا ښودلی نه وي دا قتل د اولاد ده چې ده ته بچي ته مونځ ونه ښودلی شي
قرآن وته ونه خودل شي په دې باندې په دنیا باندې خلک څومره خرچيږي څومره زیات تاوان کوي په دې باندې یاره دا بچي بیا څه خوري او داګه د وجه بالکل دین نه محروم داس دا غره قتل له اولاد اور پسې الله فرمایي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فواحش ته منځ لیکيو بے حیاي ته منځ لیکيو ښکارا یو کپټوي ګورا فواحش چدا یو د مون په عام اصطلاح کې بس بے حیاي ته ویل شي او شعر رحم الله فرمایل چې فاحشه هغه ګناه ته ویل شي چې کم از کم چا کې عقل وي هغه بد غني چې دا ښه کار نه ده لکه دا کافر دی ګوره چې چا کې عقل شتا کم از کم عقل دین نشته خو عقل وشتا نو هغه غلا بد غني د بل مسلمان مال شو کول دا بد غني ظلم بد غني دارنګ قتل بد غني هغه ګناه چې عقل سره سره معلومیږي هغه ته فاحش نو دا الله فرمایي هغه ګناه کدا ښکاروي کپټوي قتاده رحم الله فرمایي چې ښکارا معنا دا ده چې خلک ښکارا عام طور سره کوي داسې ګناهونو ته منځ لیکيو وما بطن که خلک پټ کړي د خلکو د شرم د حیا د وجنه الله فرمایي دې ته منځ ولا تقربوا منځ لیکيګو متما او پینځم الله فرمایي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله او بل نفس مقتلو یو نفس مقتلو چې الله دغه قتل حرام کړی دا الا بالحق مگر په حق سره وسرنګ حق څه شي دا حق څه شي دا چې الله فرمایي قتل مکوئ قتل دیو نفس مکو الا بالتي مگر هغه چې الله الا بالحق مگر په حق څه شي دا حق د ابن ماجه روایت ده درې سيزونه دی و مسلمان هغه د قتل د پاره سبب کېدل شي حق دا اولینی او دا موږ ته چا ویل دا عثمان رضی الله موږ ته ویل دي رسول الله صلی الله حدیث موږ ته ویل دا الله دې په رحم وکړي کله چې باغیانو دی عثمان رضی الله عنه ګیرا وهله و کور کې ګیر کړه و مدینه دا ډېر د سختۍ وخو او ډېر دی غم وخو دغ وخو عثمان رضی الله په کور کې ګیر دا باغیانو ګیرا چول ته د مسجد نبوي ونیولو مسجد نبوي هغه په قبضه کې شو تر دې چې مسجد نبوي په مصلی باندې د باغیانو امام بلاړو عثمان رضی الله عنه چا بوختنه وکړه چې امیر المؤمنین اوس هغه مصلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ودرېدل نو په هغه پسې مونږ کوو عثمان رضی الله عنه چې مونږ ډېر ښه کار ده دا چې ته مخ کې شي دا ښه کار کوي په دې کې د تابعداري کول وکړه د نور ګناهونه په خپل سر باندې نو عثمان رضی الله یو کرته اورېږي په کور داسې اوچت ځای ته وخته او د خلکو ته راخاره شول باغیانو ته او ته وایي چې زه تاسو ته په الله باندې قسم کوم چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غوګونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی چې لا يحل دم امرئ مسلم دیو مسلمان وینا حلال نه ده الا باحد الثلاث مگر په درې ګناهونو باندې بیا وینا جایز کیږي اول نه ګناه زنا بعد احسان یو سړی دا یا خدای دا وعده وکړل او په د باندې زنا ثابت شولا ګوره یو د زنا شک ده یو کس دا په چا باندې گواہی کوي دا گواہی نه قبلېږي ګوره دوی درې نه قبلېږي دا زناکار نه جوړېږي څلور گواهان په د باندې پیش شي نو بیا به د زناکار ثابتېږي او دا وعده کړی دا نو دې نه بعد بیا د قتل کول شي ام رغاق دا حد به څوک جاری کوي دا به حاکم دی وخت کوي امیر به کوي ناولینی زنا بعد احسان دویم او ارتداد بعد اسلام یو سړی مخکې خو مسلمان ده اسلام راوړی ده مؤمن ده او بس بیا وایي چې نه اسلام نه منم قرآن نه منم الله نه منم د اسلام دی ضروری خبرونه یقین او انکار وکي مرتد شي عام دغه نه چې سړی خاله د خبره وکړه او بس راځي الله دا مرتد شول به داس راوړي نه سمړ مړی دا ګورای
دا ظلم ده نه هغه ته به د توبې موقع هم ورکولی شي هغه به امیر ته پیش کولی شي هغه به د توبې موقع ورکوي یاره تا ته یوه ورځ مهلت شوله اسلام ته واپس راشه که دې ته به مړ کولی شي بیا هم نه راځي نو بیا به قتل کولی شي ارتداد بعد اسلام او درېمه خبره او قتل نفس بغیر نفس یو سړي څوک مړ کړل بغیر څه نفس د بدل نه فقتل به د هغې په بدل کې به هم دی قتل کولی شي ځکه د قتل ویل کول نو د هغه په قصاص کې به دی وژلی شي دا درې وجه چې نه وي یو انسان یو مؤمن د هغه قتل ناروا ده عثمان رضی الله د خلکو ته وایي د ظالمانو ته چې فوالله ما زنیت فی جاهلیت ولا اسلام قسم په الله ما نه په جاهلیت کې زنا کړی او نه په اسلام خو وروستو ده زه چې کله د جاهلیت دوره وم عثمان رضی الله چې ما زنا نه ده کړې ځکه عثمان رضی الله حیا مشهوره وه د عثمان رضی الله حیا دومره حیا وه چې ملایکو به هم د هغه نه حیا کوله حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپې داسې بره ښکاره کړې وې ناسو په دې کې عمر رضی الله ابوبکر رضی الله اجازه وغوښته عمر رضی الله نبی صلی په دا حالت ناسته او ابوبکر رضی الله خپل خبره وکړه ولاړ عائشہ رضی الله سره ناسته په دې کې عمر رضی الله اجازه وغوښته رسول الله په مخ حالت ناسته عمر رضی الله راغله خبره وکړه ولاړ په دې کې عثمان رضی الله اجازه وغوښته رسول الله زر په ځان باندې جامع رسمه کې برابر شو نیخ کېناست عثمان رضی الله راغله خبره وکړه عائشہ رضی الله فرمایي چې یا رسول الله دما پلار ابوبکر رضی الله اجازه وغوښته په مخ خپل حالت باندې عمر رضی الله اجازه وغوښته په مخ خپل حالت باندې چې عثمان رضی الله راغله په ځان د جامع برابر کې او کېناست په توګه فرمایي عائشہ د عثمان نه بزه حیا ویل نه کومه اذن ملائکه هم حیا کوي دلک الله دومره حیا چول حیا د عثمان دا خو یو مثال لا دا خو یو شان ده د عثمان الله چې هغه دومره حیاناک ده چې ملائکه هم دغه نه حیا عثمان رضی الله عنه ظالمانو فما زنیت فی جاهلیت ولا فی اسلام قسم بالله که نه ما په جاهلیت کې زنا کړو نه په اسلام کې ولا ارتدت منذ اسلمت یا بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړی دا دینه بعد زه مرتد شویم نه یم ولا قتلت نفس التي حرم الله نه چې الله یو نفس حرام کړی وي دغه قتل ما قتل کړی څوک نه دی نو فبما تقتلوني ما په څه باندې ویجنو په کوم ګناه باندې ما ویجنو مقصد دا ده چې دا درې وجه نه وي څو الله فرمایي ولا تقتلوا النفس التي ما قتل کوي نفس هغه حرم الله چې الله دغه قتل حرام کړی دی الا بالحق مگر په حق چې هغه دا درې دي الله فرمایي ذالکم وصاکم به الله په دې تاسو ته وصیت کوي لعلکم تعقلون چې تاسو کې عقل راشي عقل دی الله په دین باندې راځي په قران باندې راځي دا عقل انسان دا چا چې نصیحت اثر دی الله د قران نه واخست دا 15 دی آیات کې ذکر دي 15 دی نه بعد دي ان شاء الله دی الله په توفیق سره بیا بیانوم